محفل پاک کې موجود مشرانو کشرانو همزولو ټول اول زه تاسو د نبی پاک علیه السلام مبارک یو نبوي او نه هېرېدونکي تحفه وړاندې کول غواړم چې د هغې الفاظ څه دارنګي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد السلام ما چې کومه موضوع نن تیاره کړې د هغه حقوق العباد دي، یعنی د بندگانو حقوق چې کوم رب ذوالجلال په یو بنده والا حقوق په بل بنده باندې ایښي دي. حقوق په دوه قسمه باندې، یو حقوق الله دي، بل حقوق العباد دي. حقوق الله چې دا کوم کلمه طیبه یا مونځ دی، روژه، زکات، حج دی، کم نیک اعمال دي، دا به حقوق الله کې راځي. او کم چې بندگانو حقونه په یو بل باندې، هغې کې د مور او پلار حق دی په خپلو بچو باندې، د خاوند په خپله بیبي او په ښځه باندې چې کوم حقوق دي، او د خپلې ښځې چې په خاوند باندې کوم حقوق دي، او د اولاد چې کوم په پلار باندې حقوق دي، او د همسایه او د ګاونډیانو چې په خپلو کې یو بل باندې کوم حقوق دي، دا ټول په حقوق العباد کې راځي. نو محترمو، په حقوق العباد کې چې کوم اولنی او ټولو نه زیات حق چې کوم چا دی، هغه د والدینو په خپل بچیو باندې دی، په خپل اولاد باندې دی. رب ذوالجلال فرمایي وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب ذوالجلال ستاسو ته دا حکم درکوي چې تاسو د رب ذوالجلال نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ. وبالوالدین احسانا، او خپل والدینو سره، خپل مور او پلار سره ښېګړه کوئ، نیکي ورسره کوئ. محترمو، د مور او پلار د رضا باره کې نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي، حدیث مبارک دی، مشکات شریف صفحه نمبر 419 میں دا حدیث مبارک کا نقل کرے دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت دے مبارک فرمائی کہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائل کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. دو رب ذوالجلال رضائی او د رب ذوالجلال رضامندی دا د والدین، د رب ذوالجلال رضا د والدینو په رضا کې ایښې ده، او د رب ذوالجلال ناراضګي هغه د والدینو په ناراضګۍ کې ده. دلته دا خبره واضحه کوي چې د والدینو رضا، چې تا نه والدین رضا وي، نو ته پوه شه چې ستا نه رب ذوالجلال راضي دی. او چې کله ستا نه والدین د ناراضه وي، مور او پلار د ناراضه وي، ته پوه شه چې ستا نه رب ذوالجلال ناراضه دی. هلته نتیجه دا راووته چې یو کس دا غواړي چې ما نه رب ذوالجلال راضي شي، زه رب ذوالجلال رضا کړمه، هغه یې د خپل مور او پلار رضا کړي، پر مور او پلار سره د نیکي او ښېګړه کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي، مشکات شریف صفحه نمبر 421 میں دا حدیث مبارک موجود دی چې د مور او پلار مخ ته کتل په فراخه تندي سره او په د رحمت په نظر سره مور او پلار مخ ته کتل، رب ذوالجلال دغه انسان له په یو نظر باندې د یو قبول شوي حج ثواب ورکوي. نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم یو فرمان برداره زوی خپل مور او پلار ته د رحمت په نظر باندې وکتل، نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي كتب الله تعالی له بكل نظرة حجة مبرورا. نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي رب ذوالجلال په دغه انسان لا په هر نظر باندې رب ذوالجلال به ورته یو قبول شوي حج عمره ثواب ورکړي. بیا دې تپوس وکړه چې ای نبی علیه السلام مبارکه، که چېرې یو انسان په ورځ کې 100 ځله د خپل مور او پلار د نظر کوي، د رحمت نظر، آیا رب ذوالجلال به ورته 100 حجونو
قبول شوي حجونه عمره ثواب ورکوي؟ فقال نعم. نو نبی پاک علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې او چا چې په ورځ کې سل ځله خپل مور او پلار ته د رحمت په نظر باندې وکتل، رب ذوالجلال به دغه انسان له د سلو قبول شوي حجونو عمره ثواب ورکړي. سبحان الله. محترمو، بل حدیث مبارک کې راځي رب ذوالجلال مونږ او ستاسو د جنت هغه ځای ښایي. مشکات شریف حدیث مبارک دی، صفحه نمبر 421 باندې دا حدیث مبارک هم موجود دی چې یو کس د نبی پاک علیه السلام مبارک دربار ته راغی او عرض یې وکړ فداک ابي و امي یا رسول الله، ای د الله حبیبه په ستا باندې زما مور او پلار قربان وي، زه تاسو سره جهاد ته تلل غواړم، تاسو له مشورې له راغلی یم. نبی پاک علیہ السلام مبارک ته فرمایي هل لک من ام، آیا ستا مور ژوندۍ ده؟ هغه کس ورته عرض وکړو نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای د الله حبیبه او زما مور ژوندۍ ده. نبی پاک علیہ السلام مبارک ته فرمایي لاړ شه د خپل مور خدمت وکړه، ځکه چې د خپل مور خدمت په ستا باندې لازم دی. نبی پاک علیہ السلام مبارک ته فرمایي فإن الجنة عند رجلها، بېشکه جنت د مور د خپو نه لاندې دی. او مشکات شریف په 4مه حاشیه باندې حضرت انس رضی الله عنه مبارک روایت کوي چې نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې الجنة تحت اقدام الامهات، رب ذوالجلال جنت د موریانو د خپو لاندې ایښی دی. سبحان الله. که څوک جنت حاصلول غواړي هغه د مور او پلار خدمت کوي او بیا د مور د عظمت هغې باره کې نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې یو کس د نبی پاک علیه السلام مبارک نه تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من احق بحسن صحابتی، ای د الله حبیبه زما د خدمت څوک ډېر حقداران دي؟ نبی پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي امک، د ستا مور د ستا د خدمت زیاته حقداره یا. بیا ورته کس عرض کوي زما د خدمت بیا څوک ډېر حقداران دي؟ نبی پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي امک، د ستا مور د ستا د خدمت ډېره حقداره یا. بیا دې په درېیم ځل باندې کس تپوس کوي ای د الله حبیبه څوک زما د خدمت ډېر حقداران دي؟ نبی پاک علیه السلام مبارک ورته بیا فرمایي چې ستا مور د ستا د خدمت ډېره حقداره یا. بیا دې په 4مه ځل باندې چې کس تپوس کوي چې ای د الله حبیبه زما د خدمت څوک ډېر حقداران دي؟ نبی پاک علیه السلام مبارک ورته فرمایي ابوکا، د ستا پلار د ستا خدمت ډېر حقدار دی. نو دلته سوچ وکئ چې اول درې ځلو کې په څلورو کې اولني 3 مقامات او 3 درجې نبی پاک علیه السلام مبارک مور له ورکړلې، په 4م ځل باندې بیا د پلار احترام ذکر کو. نو محترمو، کومو خلکو چې د خپل مور او پلار خدمت کړی دی، احترام یې کړی دی، هغه په دنیا کې هم کامیاب دي، په آخرت کې هم کامیاب دي. او بېشکه د پلار په احترام باندې هم زور راغلی دی، د پلار احترام کول هم ذکر کړی شوي دي، خو مګر د مور په احترام کولو باندې تاکید راغلی دی چې تاسو د خپل مور احترام وکئ. د هغې مور چې کوم تاسو 9 میاشتې په خپله خېټه باندې ګرځولی، د هغې مور احترام وکئ. چا چې ستاسو دومره تکالیف برداشت کړي دي، د هغې مور احترام وکئ. کوم چې د ستاسو لپاره د خپل شپې او د ورځې آرام و سکون قربان کړی و، د هغې مور احترام وکئ. چا به چې په لوند ځای باندې ته نه پرېښود چې په لوند ځای به په خپله څملاسته،
وکړئ کوم چې خپل بچي په غم او تکلیف کې نشي لیدلی د هغې مور احترام وکړئ چې کوم د خپلو بچیو لپاره هر وخت دا دعا کوي چې الہ العالمینه زما بچیو ته خیر ور نصیب کړي زما بچیو له هر وخت په هر میدان کې ورته کامیابي ور نصیب کړي چې د هغې د وجې نه رب ذوالجلال دغه دعاګانې په خپل دربار کې قبلوي چې هغه زمونږ او ستاسو د عظمت او د بلندۍ سبب ګرځي